الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. د مجلس درنو حاضرینو، له هر څه نه مخکې له انګریز استعمار نه د ازادۍ او استقلال د اخیستلو د 115 کلیزې مبارکي درته وایم. ورونو، لمانه مخکې جناب قاری صاحب فصیح الدین، محترم ملا برادر اخوان، محترم حنیفي صاحب، محترم خلیفه صاحب هر اړخیزې ویناوې وکړې. زه غواړم چې د نن ورځې او د ازادۍ په مناسبت څه لنډ ټکي له تاسو سره شریک کړم. اوله خبره دا ده ورونو چې ازادي اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. ازادي به د تورې او د همت په زور اخلي. ازادي تا ته څوک په خیرات کې نه درکوي. د کا شاعر څه وایي، ازادي که خیراتی وي یا د چا مهرباني وي، افتخار به پې ونه کا که غیرت افغاني وي. قرباني چې پکې نه وي هغه کله لوی اختر وي. لوی اختر سره تړلې ډېره لویه قرباني وي. د ازادۍ مثال د لوی اختر ده. لوی اختر قرباني غواړي. په دنیا کې ډېر هیوادونه شته چې ازادۍ ورکول سوي دي، خو لسګونه کاله پې اوښتي دي. اوس هم د اشغالګرو اډې موجودې دي هلته، یا یې قوانین موجود دي او یا یې فرمایشات منل کېږي. نو ویلی سو چې آزاد نه دي. آزاد یوازې هغه ولسونه دي چې ازادي یې اخیستې وي او د ازادۍ په خوند پوهېږي. او د ازادۍ په خوند هغه څوک پوهېږي چې هغه عقل ولري، منطق ولري، هغه د الله په دین باندې خبر وي، هغه کې د قربانۍ جذبه وي، او که د چا فکر محض مادي جوړ سوی وي، هغه به د ازادۍ په فکر او په خوند هم نه پوهېږي. وایي په لذت د ازادۍ چې نه پوهېږي، داسې بوله چې یا ګاو ده یا ګوسپند. ورونو، د دغه ورځې په مناسبت چې کله انګریزانو اول یرغل په 1809 کې د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په مهال د شاه شجاع په مرسته وکړو، افغانانو د وزیر اکبر خان، غازی عبدالله خان اڅکزي او نایب امین الله لوګري او امیر مسجد خان په مسیري جهاد ورسره وکړو. او په 1843 سنه کې میلادي سنه کې افغانستان د انګریزانو له وجود نه پاک او آزاد کو. بیا انګریزانو دوم وار یرغل په 1808 میلادي کې وکړو چې د امیر شیر علي خان وخت و، خو افغانانو د غازي ایوب خان، محمد جان خان وردګ، ملا مشکي عالم، میر بچه خان کوهدامني، نجم الدین اخونزاده او نورو غازیانو په مسیري جهاد ورسره وکړو او شکست یې ورکړو. انګریزانو په دې یرغل کې په 1809 میلادي کې 26 د مۍ د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د ګندمک کلي کې په یعقوب خان باندې د ګندمک تړون ومانه چې د افغانستان بهرنی سیاست اشغال او د ځان تابع کو او خپل شاتګ وکړو. اوس دغه مقدمې ته کراسو چې دغه ازادي چې په 28 د اسد ترلاسه شوې ده، دا څنګه ازادي وه؟
چې کله د ګندمک تړون یعقوب خان امضا کو نو دغه تړون کې دا شی ځای شو چې د افغانستان خارجي سیاست به د انګریز تابع وي. د دې تړون ډېرې مادې دي. درېیمه ماده یې زه تاسو سره شریکوم. درېیمه ماده د افغانستان امیر مجبور دی چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره خپلې چارې له انګلستان سره د خبرو اترو پر بنسټ او د هغوی په غوښتنه ترسره کوي. ګوره د افغانستان امیر مجبور ده چې له دې وروسته به له نورو هیوادو سره خپلې چارې له انګلستان سره د خبرو اترو پر بنسټ او د هغوی په غوښتنه ترسره کوي. د افغانستان امیر حق نه لري له نورو هیوادونو سره مخامخ اړیکې ټینګ کړي او د انګریزانو دولت له صلاح او مشورې پرته له کوم بل هیواد سره د جګړې اعلان وکړي. د دې شرط په وړاندې د برطانیې دولت حاضر دی د نوموړي امیر د پردیو تیریو پر وړاندې د پیسو، وسلو او سرتیرو په وسیله او په هر ډول چې د برطانیا دولت وغواړي ننګه وکړي او هر وخت چې مناسبه وګڼي مرسته ورسره وکړي. اوس په دې ماده کې د افغانستان سیاست مکمل د انګریز تابع و. نو کله چې بیا انګریزانو دا تړون وکړو له هغه وروسته همدغه تړون بیا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې او د هغه د زوی امیر حبیب الله خان هم ومانه تر څو چې بیا حبیب الله خان په 1919 میلادي کې ووژل شو. بیا یې زوی امان الله خان واک ته ورسېد. په دې وخت کې افغاني لوري د ګندمک تړون ته خپله ژمنتیا پای ته ورسوله. دغه ژمنتیا چې کله افغانانو پای ته ورسوله دا د دې باعث شو چې په درېیم ځل د افغانانو او انګریز ترمنځ جګړه رامنځته شوه او افغانانو د علماو د فتوا پر اساس د انګریز په خلاف د خپلواکۍ اخیستلو لپاره جهاد اعلان کو. دا جهاد په دریو محاذونو کې و. د کندهار محاذ، د بولدک او کوژک په استقامت باندې، د خوست په استقامت باندې د جنوبي محاذ او د مشرقي محاذ چې په ټولو کې د رسمي لښکر ترڅنګ د ولسي لښکرو مشري د علماء کرامو او روحانیونو په غاړه وه. د مجاهدینو د پرمختګ په لړ کې د کورمي او ټل له پته کېدو وروسته په دغه وخت کې چې افغانانو وویل چې موږ نور د ګندمک تړون ته ژمن نه یو او دا جنگ شروع شو، انګریز دا خبر نه منله. خو چې کله غازیانو کورمه او ټل فتح کړل وروسته انګریزانو د اوربند غوښتنه وکړه او د خبرو په لړ کې د افغانستان بشپړ خپلواکي ومنله او د دې ورځې د لمانځلو دپاره چې دا نن موږ تاسې پرې راغونډ سوي یو د 1298 هجري شمسي کال د اسد 28مه وټاکل شوه چې همدغه ورځ نن یې 115مه کلیزه ده. په حقیقت کې د ازادي د افغانستان ولس، علماء کرامو او مجاهدینو ترلاسه کړه او افتخار هم د ملت او مجاهدینو دی، نو ځکه باید تر اشخاصو پورې ونه تړل سي. اوس راځو دې ته ورونو چې دغه ډول استقلال ازادي چې ترلاسه سي د دې ساتنې ته څومره توجه پکار ده او څنګه باید وساتو. پخوا به اشغال یوازې پوځي او نظامي و او ازادي به هم یوازې د تورې په زور ګټل کېدله، مګر اوس د اشغال شکلونه هم بدل سوي دي. په نن سبا دنیا کې چې قوي حکومت ونه لري، منظمې ادارې، پوځ، اقتصاد، خپلمنځي اتحاد او د ولس ملاتړ در سره نه وي، نو کمزوري حکومتونه خود به خود د غلامۍ په دام کې لویږي. د استقلال د ساتلو لپاره یو څو ټکي
در سره شریکوم. اول د نظام معنوي قوت چې اسلام او شریعت ته تعهد دی باید وساتو، ځکه موږ همیشه ازادي د جهاد په روحیه او د الله تعالی په مرسته ګټلې ده، نو ساتنه یې هم په دیني روحیه کېدلی سي. کله موږ سره دیني روحیه او فکر نه وي نو د نړۍ ډېر قوي هیوادونه او ځواکمن پوځونه شته اما د غلامۍ ژوند تېروي. دوم، د خپل ولس ملاتړ ځکه ضرور ده چې د ازادۍ د ګټلو غوندې ساتل هم د ولس په اعتماد او ملاتړ کېدای سي. نو په کار ده چې د ملت د اعتماد ساتلو لپاره ټولې هڅې په کار واچول سي. دریم، نظامي ځواک په نړۍ کې د تا د نظام او هیواد د خوندیتوب تر ټولو باوري وسیله ده. نورې لارې چارې په خپل ځای اهمیت لري، مګر د امنیتي وسایلو اهمیت د ټولو په سر کې ده چې جدي توجه باید ورته وشي. لکه الله تعالی چې فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم. مجاهدینو ته پکار ده چې هم خپل ځان قوي کړي او هم خپل هیبت وساتي، له بې ځایه بې خونده حرکاتو ځانونه وساتي چې دښمن ترهیب سي. موږ ولیدل همدا تاسې مجاهدینو په مابینځ کې ولیدل چې مجاهدین پیلوټان سو. نو باید نور مهارتونه خپل کړئ، تخنیکي ابتکارات وکړئ. د نظام تکیه په تاسې ده، که تاسې ضعیف واست نظام به ضعیف وي. شپه او ورځ په ځان وکړئ تر څو یو متحد منظم سرسپارلی پوځ ولرو. څلورم، اقتصادي خودکفایي او د هیواد ترقي ځکه ضرور ده چې نن سبا له احتیاج څخه د ملتونو د غلامولو لپاره استفاده کیږي. لکه شاعر سوایی آن کی شیران را کند روبا مزاج، آن کی شیران را کند روبا مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. الله تعالی د موږ تاسې له احتیاجه وساتي. پنځم، خپلمنځي اتفاق او ملي وحدت ځکه اړین ده چې ملتونه هغه وخت اشغال کیږي چې کله سره وویشل سي. متحد صف هیڅوک نشي ماتولی. د دښمنانو فارموله او تکتیک همیشه همدا وي، بیل یې که او ایل یې که. شپږم، د استقلال د ساتنې مهم عنصر دا ده چې په دې ناامنه او بې ثباته نړۍ کې ځان له ټکرونو او ګواښونو وساتي. د استقلال ساتنه هوښیاري، ځیرکتوب، حکمت او مصالح پیژندنه غواړي او دا د مسؤلینو فریضه ده. اووم، له هیوادونو سره په متقابل احترام ولاړ تعامل کول د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي پرمختګ لپاره د وخت اشد ضرورت ده. اتم، د خپل ولس باور، اعتماد او ملګرتیا لاسته راوړل او د ولس ترمنځ وحدت او هماهنګي ساتل په حقیقت کې د نظام ریښې او بنیادونه ټینګول دي. نهم، مصالح او مفاسد سره موازنه کول او د مصالحو په ترلاسه کولو کې ولس همغږی کول، د ثبت ملګرو او ولس اعتماد حاصلول. لسم، د داسې نظام لپاره چې په صحیح معنا خپلواک او مستقل وي او هیڅ بهرنی ځواک تر اغیز لاندې نه وي، عقیده، کلتور او فرهنګ او ټول مادي او معنوي ارزښتونه پکې محفوظ وي، سخت زیار او کار ته اړتیا ده تر څو مو هیواد په خپل ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي. ورونو، کوم آیات شریف چې ما تاسو په مخ کې تلاوت کو، الله تعالی فرمایي عسى ربكم ان يهلك عدوكم، زر د چې تا دښمن به هلاک کړم، بیا ويستخلفكم في الارض، بیا به دې په ځمکه کې خلیفه کړم. خو له دې وروسته ګورې سخته مرحله ده. الله تعالی څه فرمایي؟ فینظر کیف تعملون. بیا الله تعالی درته ګوري ستاسو څنګه عمل کوئ. ګوري الله درته ګوري، الله تعالی نه هیڅ شی نشي پټېدلی. دا دومره نظام، دا دومره قربانۍ، دا دومره امانتونه، دا دومره بیت المال چې د تا په غاړه کې پروت ده، الله تعالی څه درته وایي؟ فینظر کیف تعملون.
الله تعالی درته ګوري چې ته څنګه عمل کوې. دغه د امتحان دوره ده. دلته باید نفسي خواهشات ځان ته شاته کړو، دلته باید له استراحت نه ډډه وکړو، دلته باید له ډېرو منظرو له بې ځایه ګرځېدو له داسې حرکاتو نه کله کله ولا سړی ډېر خفه سي. کاشکې دا خبره د مجاهدینو ټول مسؤلین واوري چې خپل ملګري متوجه کړي. کله د سړک په سر، کله په چوک، کله بل ځای داسې حرکات وسي چې هغه د مجاهد له شان سره نه ښایي. له دې نه باید ډېره ډډه وسي، هم له ولس سره په برخورد کې، هم په خپلو ګشت و ګام کې داسې حرکات ونیسي چې خدای ناخواسته د خلکو له مجاهد او د اسلامي نظام له عسکر نه نفرت وسي. دې ته خاص توجه پکار ده ورونو. اخیری خبر دا درته کوم چې هیوادونه ډېر مشکلات لري، خصوصا افغانستان د تاریخ په اوږدو کې ډېر مشکلات تللي دي، له ډېرو کړاوونو راوتلی ده. افغانانو دلته سکندر ته شکست ورکړی، چنګیز ته ورکړی، انګریز ته ورکړی، شوروي یې دړې وړې کړې، ناټو او امریکا یې ماته کړې. دا ټول کړاوونه یې ګاللي دي، خو په خپل مابینځ کې هم ډېرې ستونزې تېرې کړي دي. افغانستان به ډېر مشکلات ولري، په اقتصادي برخه کې به ولري، په تعلیمي برخه کې به ولري، په فرهنګي برخه کې به ولري، په سیاسي برخه کې به ولري. دا ټول په اسانۍ سره حل کیږي. دې ته په کت لږ وخت پکار وي، نور حل مسؤل ځان مکلف بولي چې اصلاحات راولي. خو یو شی چې نه اصلاح کیږي او وخت سړي ته نه ورکوي، هغه په دوو برخو تقسیمیږي، چې یو داخلي اختلاف ده او یو له خارج سره ټکر ده. نو ورونو که استقلال ساتو، دا وطن په پښو درو، دا خپل ارمانونه پوره کوو، د نړۍ د مسلمانانو سترګې په اسلامي نظام باندې یخوو، نو له دوه شیانو سره باید ډېر احتیاط وکړو. له داخلي اختلاف سره ډېر احتیاط وکړو، پارونکي الفاظ ونه وایو، یو بل ته پیغور ورنکړو. لکه مخکې چې درنو مشرانو وویل، ته نن حکومت یې، ته نظام یې، ته ټولو ته غېږ خلاصه کړه. دا ټول دي ورونه دي، دا ټول دي کشران دي. کشرانو ته د اولاد په سترګو وګوره، همزولو ته د ورونو په سترګو وګوره، مشرانو ته د والدینو په سترګو وګوره. خیر و خیرت ته هم به الله در چې راضي وي، هم به د تا قدرت به کا پیدا کړي، هم به نظام په پښو ودرېږي، هم به د نړۍ مسلمانان خوشحاله وي او هم په داخل کې افغانان سوکاله وي. دا یوه. او دومره برخه دا د ورونو چې ډېر کوشش وسي په وړو حرکاتو، په بې ځایه اظهاراتو د نړۍ له ټکر نه هم ځان وساتو. افغانستان چې اوس کوم سیاست په مخ کې نیولی ده، چې هغه د اسلامي نظام حاکمیت ته، هغه متوازن سیاست ته. متوازن سیاست په دې معنی چې د نړۍ له ټولو هیوادو سره مثبت اړیکې غواړو. متوازن سیاست په دې معنی چې افغانستان به د یو قوت یا د یو هیواد په ملاتړ کې د بل په مقابل کې نه درېږي. متوازن سیاست په دې معنی چې افغانستان به نور د منفي رقابتونو ډګر نه وي. نو باید ټول د خپلو مشرانو او د محترم مشرتابو د هدایاتو او لارښوونو کلکه پابندي وکړو او په هغه لاره قدم کېږدو چې هم د الله رضا پکې وي، هم د نظام کامیابي پکې وي، او هم د موږ تاسې خپله سرلوړي د دنیا او آخرت په برخه سي. نور د تاسې قیمتي وخت نه اخلم. الله تعالی هم قدرمن لره. د استقلال دغه مبارکه ورځ بیا هم درته مبارک وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.